کته د خپل قریبانو سره د رقم شکې دی بد د سر کې ته قرابت سره کې دی ځان د سل کې ته د په بدو خبرو باندې برداشت کې دی نه برداشي کته دا رقم یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کدا رقم یې لکه دا ته چې وای نو استاد دغه عمل دا د مثال لري لکه سړی چې د یو چا په خوله کې سکروټي ورواچي چې د چا په خوله کې سکروټي ورواچي ولې هغه ژوندۍ پاتې کېدل هلاکیږي تباکیږي ختمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورته وکړه چې استاد دغه شبد د لپاره دونه توانی نو هغه سړی توانی دی چې دا شکی هغه نشي کوي بل ډیر توانی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دی هلاک او بل عجب خبر ورته کړی دا شی نه برداشي دا ګوري زم قریبان لرم زم خپلوان لرم ستې به دا ګمان چې د زړی قریبان دا بنه ټوله بالا سړي سره ویلي غوړی بالا په بارځ کې د سړي سره موږ هم دا ار سړی دی قریب لري هغه د پښتنو د خبرې مطابق د سړي زوی نه بد عملی بد کرداري بد خوی بد عادتي ته به شو سره کې دی بول لکه د پلار حق چې د ښه خبرې سره کې شو وضعیت سره کې دی بد وضعیت سره کې خو دا اسلام دی نو اسلام کې به بس د خپل خوشي تیریږي بس الله او د الله رسول وي هغه ومني کله غي نه دغه جان نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه خبرې ورته کړې دا ډېری مهمه خبرې دي تاسو پر خبر زړه باندې الله سکړي دی بالا بس ان شاء الله به الله درته اسانه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای کتا دا رقم کول چې تا شک کول دی بد سر کو ته قرابت کې دی قرابت نه کوي ته د دې بدی خبري برداشت دی نسی برداشت ول نو ته داسې لکه د یو چا په خور کې سړی د ورس کروټي واچي یعنی هلاک سودا سړی دویمه خبره بیا ده ولا یزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك بل عجب خبره ده بیخ عجب خبره چې الله جل جلاله به پر هر میدان کې پر دې باندې کامیاب کوي زموږ خو دا ګمان دي چې یاره د موږ ځان سره ټوک ټوک د زمړی اسلام نه وکړ د الله رسول په قول کې هیڅ شک شبهه نشته کدا رقم قریبان و په هر میدان کې به الله پر دې باندې غالب کی الله به باندې ورزور ورکړي نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو نیکانو صالحین کې الله جل جلاله دې موږ او تاسو د قرابت د خپلوي توفیق را نصیب الله دې موږ او تاسو لبی دې نه ولا ګمراهي وسات الله جل جلاله دې موږ او تاسو اخیره خاتمه په ایمان لري